شاهین درېمه برخه. درود قرطبي مسلمان بیا تر کاشغر او پرغاني مسلمان. د شاهین د خبرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا کوربه یم په دې هیله چې په ناول اورېدلو را سره خسته نه سئ. ساتا توایم دنیل وادي او افریقا توایم درزخه بل عمر مختار غواړم. د شاهین د خبرونې مینوالو په تېره برخه کې مو واورېدل چې له بده مرغه د دوی مرکز هم افریقا وه او له همهغه ځایه اندلس اداره کوه چې بالاخره هغوی هم ورو کمزوري شول او د اندلس د امیرانو سازشونو بیا زور ونیوه. په 1212 هجري کال کې عیسایانو د محدیینو لشکر ته په لاس نواس کې ماته ورکړه او له دې نه وروسته د مسلمانانو یو ښار جلا د عیسایانو په لاس کې ولوېده. له 1238 هجري نه د 1265 پورې مسلمانان یو له بل سره لاس او ګریوانو. په دې وخت کې د قسطلې عیسوي باچا پریدان د سالس او ارغوان له پاچاهانو سره متحد شو او قرطبه، بسلیه، اشبیلیه او مرسیلیه ونیول. مسلمانانو ته د عیسیانو په لاس کې د قرطبې او اشبیلیه سقوط د مغولو په لاس د بخارا او بغداد له سقوط نه کم نه و. په اندلس کې اوس یوازې د غرناطې حکومت د مسلمانانو وروستی پناهګاه وه. دغه ریاست د اسرندیانو له غرونو نه د ساحلي ښار المیریې او د جبل طارق پورې غځغېدلی و. په غرناطه کې نږدې تر 200 کلونو پورې نور هم د مسلمانانو باچاهي پاتې شوه. د عیسایانو په لاس کې لوېدلو ښارونو نه د مسلمانان غرناطې ته مهاجر شول او ټولو غرناطه په خپل وروستی پناهګاه او د اسلامي ریاست وروستی مورچل باله. هغوی د غرناطې واکمنو ته ورغلل او د جهاد لپاره یې تیاري وښود. خو د مسلمانو حاکمانو چې هغه توره چې د لوی نه د لوی قوت پروا یې نه لرله نور په تیږې کې ننوتلې وه. لرو بر ټول عرب عجم لټوم کوم محمد ابن قاسم لټوم چې د چنګیز غخونه وبریښول. د غرناطې ریاست تر 2.5 پیړیو پورې د دغو غرضو امیرانو خپلمنځي کشمکش او ګډوډي او له بهر نه د عیسوي لښکرو د لوټمار او وژنو نښه وه. کله به د غرناطې واکمنو عیسایانو ته ماته هم ورکړه، خو غرناطه د داسې ارادي خاوند حاکم نه محرومه وه چې د عیسایانو د راتلونکو خطرو په وړاندې په څه مناسب تدبیر سوچ وکړي. که کوم امیر په عیسایانو بری وموند نو ولس به تر څه وخته د ده د سویې په ویاړ لږ او ډیر په احساساتو راغی. خو له لږ مودې وروسته به غرناطه بیا د خپلمنځي رقابتونو او سیالیو ډګر شو. پر دې سربیره د هغه وخته پورې د اروپا یو ښار هم د علومو او فنکاریو په ډګر کې له غرناطې سره سیالي نه شوای کولی. د دوی معماران په ټوله نړۍ مشهور. په پوهنتون کې د لرې هیوادونو زده کوونکي علم حاصلوه. د غرناطې جراحان او ډاکټران په نړۍ کې بې سیاله وه. کله چې کوم قوم د ازادۍ، عزت او خلاصون لاره غوره کړي نو علم دوی ته د مشال او ډیوې په حیث او کله چې دوی له دې لارې نه واوړي بیا همدغه علم د یوه نشي راوړونکي دوا په څیر شي او دوی د خپلو بدو اعمالو او لټیو په وجه د ضمیر له ملامتۍ نه ژغوري. د 9 هجري او 15 عیسوي پیړۍ په 2مه نیمایي کې د غرناطې اسلامي ریاست د لوېدو آثار ډیر ګړندي راڅرګند شول. د 5 پرنداد او ملکي ازبیلا په واده سره عیسوي 2 ریاستونه ارغوان او قسطله اتحاد او مسلمانانو خپلمنځي اختلافات د مسلمانانو د اقتدار وروستۍ ډیوه ته د شمال تنده څپه ثابته شوه. د شاهین د خبرونې مینوالو بدر بن مغیره د قسطلې امیرانو او عامو د سرحدي عقاب په نامه یادوه. د قسطلې د پوځونو پر خلاف د هغه د سترو بریاو په وجه په غرناطه کې هم په دې نامه مشهور شو. دغه 60 میله اوږد او 40 میله سرو ځنګل له یوې مودې را په دې خوا د هغو آزادو سرښندویانو مرکز و چې له غرناطې سره بېطرفه او د سرحدي عیسوي واکمنو سره په ټکر کې و. له بدر نه وړاندې د دې سیمې امیر د بدر پلار مغیره و. هغه د عیسویانو زیاتې سیمې په خپله ولکه کې راوستې. د غرناطې حکامو غوښتل له هغه نه باج واخلي. هغه د غرناطې د باچا استازي ته ځواب ورکړ چې که د غرناطې عیسوي باچا ته جزیه ورنه کړي نو دا سیمه د دوی ده او زه به د دوی د پوځ د یو معمولي سپاهي په حیث له عیسیانو سره به جګړه وویاړم
که داسې نه وي نو زه د غرناطې په منځګړیتوب د قسطلې د عیسایانو په غبرګه غلامي راضي نه یم. هغه وخت غرناطه د خپلمنځي جګړو ډګر و او حاکم یې دا همت نه درلوده چې خپلو دښمنانو په ډله کې د قسطلې عیسوي باچا هم شمار کړي. ځکه یې مغیرت ته ځواب واستاوه چې تر څو ستا مخالفت یوازې د سرعدي عیسوي باچاهانو سره وي موږ به ستاسو په مخ کې خنډ نه شو. د قسطلې باج ورکوونکي عیسوي حاکمانو هم د خپلمنځي رقابت له امله د مغیره پر خلاف کوم متحد محاذ جوړ نه کړی شو او مغیره ته د تیاري موقع په لاس ورغلې وه. عیسوي حاکمانو تر واک لاندې مسلمانانو مغیره ته د ملاتړ پیغام استوه او ورسره یوځای کېدل. خو هغه لا 6,000 مجاهدین راټول کړي وو چې د اندلس په نصراني برخه کې یو لوی بدلون او انقلاب راغلی. د 5 پرندان او ازبیلا په واده شمال د ارغوان او قسطلې 2 ځواکمن عیسوي ریاستونه یو شول او دغه یووالی مسلمانانو ته ستر ګواښ شو. د پرندان په وړاندې د وړوکو عیسوي امارتونو حیثیت د وړوکو سردارانو په څیر شو. پریدان هم د غرناطې د باج گزار حکمت نه د مغیره وړوکي امارت زیات خطرناک باله. هغه دا هم احساس کړه چې د دوی سیمې د نیولو لپاره دوی ته د ډیرو لشکرو قرباني پکار ده. مغیره د راتلونکي ګواښونو اټکل وکړ او د اندلس په سارا او اوږدو کې د مجاهدینو په راټولو لاس پکار شو. هغه د خپلواکو سیمې د ساتنې لپاره خپل یو مرستیال پرېښود او د یوه معمولي سوداګر په بڼه اندلس په سترو سترو ښارو راوګرځېد. د قرطبې، اشبیلي او نورو ښارونو هغه مسلمانان چې ارواوې یې د غلامۍ په زنځیرونو کې ناارامې وې د ده بلنې ته لبیک ووایه او د ده په لاس د جهاد لپاره بیعت وکړ او مغیره ته یې وعده ورکړه چې د مناسب وخت په راتلو به دوی په خپل ښار کې د عیسیانو پر خلاف د بغاوت جنډې پورته کړې. خو مغیره دا هم احساس کړه چې په نصراني اندلس کې د یوې اوږدې مودې لپاره د عیسایانو تر غلامۍ لاندې مسلمانان کې ډیر لږ داسې کسان دي چې مرګ او ژوند یې د اسلام لپاره وي. د پلار نیکه دین نه د مسلمانانو د اړولو لپاره چې عیسایانو کومې لارې او دسیسې په کار اچولې وې هغه ډیرې بریالۍ وې. اوس د پرندان د حکومت په ساحه کې د مسلمانانو د مرتد کولو په لارو چارو ډیر پتون عمل روانو. د مسلمانانو په مدرسو کې عربي ژبې درس منع شوی و او د عربي جامې اغوستل منع و. مسلمانان پر دې مجبورېدل چې خپل بچیان عیسوي ښوونځیو ته واستوي. هغو خلکو ته لږ امتیازات هم ورکول کېدل چې عیسوي دین به یې ومانه. خو څوک چې مسلمان پاتې کېدل د امر ورته شوی و چې یو ځانګړی نشان ټینګ کړي. په بازارونو کې به له هغو سره سپک چلن کېده. په داسې حالات کمزورې ډلګۍ پیدا شوه چې ظاهرا عیسویان شوي وو خو پټ به یې په کورونو کې لمنځونه کول. د اندلس پاتې مسلمانانو لپاره تر ټولو خطرناک یو ولسي تحریک و. د منافقینو یوه ټولګۍ د اندلسي او غیر اندلسي ترمنځ جګړه پیل کړه. دې خلکو هسپانوي نژاد مسلمانان د عربي نژادو مسلمانانو پر خلاف سره یو کول او عیسوي حکومت د دوی دغه غورځنګ د خپلو ګټو موافق لیده او ملاتړ یې کاوه. دې خلکو به د عربي مسلمانانو پر خلاف په جماعتونو او د ښار په ګڼه ګوڼه ځایونو کې برملا پروپاګند کوه. د دې وضع له امله د اندلس زیاتره عرب او برابر نژاده مسلمانان یا افریقې ته ولاړل او یا په غرناطه کې پناه واخیستل. مغیره چې د دې ښارونو له دورې نه راستون شو ډیر امیدونه وو. په 10 ښارونو کې نږدې 4,000 مسلمانان د هغه په لاس د جهاد بیعت کړی وو. خو هغه بیا هم مایوس نه و او دا ژمنه وکړه چې د اندلس هر ښار ته به د جهاد پیغام ورسوي. هغه دا هم احساسوله چې تر څو د غرناطې کوم حکمران د عیسویانو پر خلاف د بغاوت جنډې اوچتې نه کړي په اندلس کې د اسلام د عظمت خوبونه بیا لیدل ممکن نه دي. د هغه د ژوند تر ټولو ستر ارمان همدغه و چې د غرناطې کوم واکمن د عیسیانو پر خلاف د جهاد اعلان وکړي او دی د سرشندویانو په پوځ کې شامل شي. خو د غرناطې تخت د خودغرضو د سیالۍ ډګر و. مغیره بیا هم همت ونه بایله. هغه به هر کال په بدله جامه کې اندلس پر ښارونو راګرځېده او خلک به یې جهاد ته چمته کول او چې کله به بیرته راستون شو هم زیات وخت یې د اندلس د پټو ډلو په نامه د لیکونو په لیکلو تېرېده. یوه ورځ مغیره د ځنګل د یوې پخوانۍ کلا په یو کوټه کې ناست و. یو سپاهي راغی خبر یې راوړ چې څو سپاهیان یو ناپېژند سړی په سرحد کې نیولی دی او راوستی دی. هغه وایي چې له تلتیې نه مې یو ضروري پیغام راوړی. مغیره تر
تر اوسه پورې تلتیته د جهاد د دعوت لپاره نه تللی د ده په حکم یې ناپېژندو راوستی د بدر عمر هغه وخت 14 کاله و او د پلار تر څنګ یې ناست و ناپېژندوي کوټې ته ورننوت یوه او بلې خوا یې وکتل ویل زه له تا سره یوازې څو خبرې کوم مغیره سپاهیان بهر ته باسول ویل هو وایه که نه ناپېژندوي په سوالي انداز بدر ته وکتل مغیره ورته ویل د ده په باب اندېښنه مه کوه دا زما زوی دی اجنبي له جیبه یو لیک راویست او مغیره ته یې ورکړ ویل دا ولوله د اوږد لیک په لوستلو سره مغیره په چرتونو کې ډوب شو د هغه غوږونو کې د لیک وروستي الفاظ غړنګېدل په تلې تله کې 10,000 سرښندویان ستا په انتظار دي زه حیران یم چې تا تر اوسه دغه ښار ولې له پامه غورځولی دی له تلې تیلې مسلمانان د اندلس له نورو مسلمانانو نه زیات مظلوم دي او په دوی کې په زرګونو داسې دي چې د ظلم تر بار لاندې په سلګو له مرګ قبلولو نه دا غوره کوي چې ستا در بیرغ لاندې په مقابله کې ووژل شي مغیره استازي ته په زر وکتل ویل ورځه ورته واځه درځم ډیر ژر خامخا درځم وروسته مغیره څو تنه سپاهیان راوغوښتل او ورته یې وویل دغه استازي سلامت له سرحد نه واړوي د شاهین د خپرونې مینوالو د شپې په دریمه برخه کې مغیره اوچت شو او د یوه راهب جامې یې واغوستې یو سپاهي ورغی ورته وویل آس دې تیار دی مغیره ځواب ورکړ زه هم درځم سپاهي بیرته ووت مغیره د خپل زوی سر ته ودرېد او د هغه په معصومه صحرا یې سترګې شخې کړې بالاخره وټیټ شو په تندي یې ښکل کړ بدر ناڅاپه اسویلي وکړ او په یوه وړوکې چغې یې سترګې وغړولې ویل زه چیرته یم په غږ کې یې ډېره ویره وه ویل پلارجانه او مغیره ته یې غېږ ورکړه پلارجانه زه دې یوازې نه پرېږدم زه هم در سره ځم مغیره ورته ویل زویه څه خبره ده او بدر یې سینې ته ورجخت کړ بدر وویل پلاره ما ډېر بد خوب ولیدی ډېر لیوانو په ما او تا پسې راودانګل ته وروسته پاتې شوې او راګیر یې کړې زه ستا د مرستې لپاره در وګرځېدم خو تا راته وویل بدره ته وتښته پلارجانه که ته ځې زه هم در سره ځم مغیره وویل مغیره په غمجنه لهجه ورته وویل نه بچې بدر وویل پلارجانه تا په روش کال واده را سره کړې وه چې کله غرناطې ته ځې ما به هم در سره بیایه مغیره زه خو اوس غرناطې ته نه ځم زه تلې تیلې ته ځم او که تا له ځانه سره بوځم هلته به ډېرو خطرو سره مخ شو بدر پلارجان زه ډارن نه یم مغیره زویه که د جګړې ډګر ته تلای ما به ته نه وای ایثار کړی او له ځان سره به م بیولی وی خو تلتلې ته زما یوازې تګ مناسب دی بدر خو زما باور دی چې ته هلته یوازې نه ځې مغیره څنګه بدر زما خوب پلارجانه ته په خپله وایې چې زما خوب دروغ نه دی مغیره له لږ سوچ وروسته وویل ته دې خپل خوب ولې داسې نه تعبیروې چې که ته راسره وې له لیوانو سره به مخ شو بدر له لږ سوچ وروسته وویل پلارجانه ته به بیرته څه وخت راشې مغیره ځواب ورکړ زه به د بلې میاشتې د سپوږمۍ راختلو نه وړاندې بیرته راشم خو که په څه سبب زه ناوخته شوم ته به منډې نه راوهې زما په غیاب کې به د خپلې ذمهوارۍ په پوره کولو کې سستي نه کوې او که ته په ما پسې راغلې نو دا به زما د حکم نه د سرغړوي په معنا وي د شاهین د خپرونې مینوالو یوه میاشت تېره شوه خو مغیره بیرته رانغی په داسې سفرونو کې کله د هفتو پروګرام په میاشتو بدل شي ځکه خو د ده ملګرو څه اندېښنه نه کوله خو بدر ورځ په ورځ اندېښمن کېده هغه د شورا په مجلس کې تلې تیلې ته د یوه هوښیار زرې استولو هیله وکړه او هغه دا هم وویل چې د زرې له استولو نه وړاندې زموږ لپاره دا هم ضرور ده چې د هغه سړي په باب چې مغیره یې وربللی و هم معلومات حاصل کړي بدر په المارۍ کې په کاغذونو کې هغه لیک ولټاوه چې پلار ته یې له تلتیلې نه راستول شوی و خو په لیک کې هغه په څو دلایلو د خپل نامه له لیکلو نه ډډه کړې وه او لیکلي یې و چې که ته لږ په ذهن زور راوړې ما به وپېژنې چې زه څوک یم ستا سره زما ملاقات په اشبیله کې په یوه سرای کې وشو خو افسوس چې پر آس له سپرېدو نه وړاندې تا ما ته خپل نوم راونه ښود او ما له تا سره د خبرو موقع پیدا نه کړه که نه نو دا به مې درته ثابته کړې وه چې زموږ ارمان سره شریک دی پخوا له دې چې ما له تا سره څه خبرې کړې وای تا آس چارګام کړ ځکه بیا درپسې نه شوم چې تا زما په باب څه بدګماني ونه کړې او که ته تلې تیلې ته راغلې زما د موندلو لار دا ده چې د ښار د ختیځې دروازې نه بهر یو سرای دی د سرای مالک د یو ټیټ قد خاوند دی خپل ناپېژندي دوست سره لیدل غواړم هغه تا ماته راولي پخوا له دې چې دغه لیک ډاډ ورکوونکی هم و او اندېښنه زېږوونکی هم بیا هم د بدر ملګرو تلې تیله ته یو هوښیار زری ولېږه
خو د هغه د بیرته راستنېدو وړاندې د قرطبې د پټې ډلې یو استازی راغی او دا دردناک خبر یې راوړ چې مغیره د تلتلې په یوه څلورلارې کې پانسۍ شو. د قرطبې پټې ډلې ته دا خبر له تلتلې نه د راغلو سوداګرو له خولې معلوم شو. څو ورځې وروسته د دوی استول شوي سړی هم بیرته راستون شو او دغه خبر یې تایید کړ. د بدر او د هغه ملګرو د پوښتنې په ځواب کې نوموړي دا هم وویل چې ما هغه سړی معلوم نه کړی شو چې مغیره ته یې لیک راستولی و. جاسوس وویل چې ما د شپې لخوا د سرای د مالک په سینه خنجر ورکښېښود او په رښتیا ویلي مې مجبور کړ. هغه وویل چې د ښار د کوټوال لخوا زه په دې مامور شوی وم. د زیري له خبرو نه د بدر او د ده ملګرو ته معلومه شوه چې دغه غدار همهغه کوټوال او یا والي د لاس اله دی او د سرای مالک یې د ځنګل د زوی د راګیر کولو لپاره دانې په حیث استعمال کړی و. ورو ورو د مغیره د وژلو خبر په اندلس کې مشهور شو. په لورو لرې ښارونو کې پټو ډلو چې دغه خبر واورېد مایوس او ناامیده شول. د غناطي اولس هم داسې احساسوله چې د دوی یو مضبوط مټ مات شوی دی. خو په ځنګل کې پرتو مجاهدینو د مغیره زلمي زوی په استعداد او صلاحیت پوره باور درلود او هغه په څو ورځو کې په خپل استعداد او صلاحیت د اعتماد اهلیت وښود. یوه ورځ د سرحدي سوي والي ناڅاپه پر دوی حمله وکړه. بدر په شا ولاړل او هغوی په غرنۍ لارې کې داسې ګړنګو ته برابر کړل چې د دوی نیمایي زیات سپاهیان تلفات ورکړل او د ځنګل په لوري په شا وتښتېدل. په ځنګل کې د بدر غشي ویشتونکو تر غره زیات خطرناک ثابت شول. نصریانیانو احساس کړه چې د دوی له اور نه لرې شول خو د اور خوڅوونکي غره په خوله ودرېدل. د ګنګوڼو په منځ کې پټ غشي ویشتونکي دوی ته د مرګ پیغام شوه او بالاخره له 6,000 تنه پوځ نه یوازې 1,500 تنه پر شا وتښتېدل. د عیسوي لښکرو سالار د غشو په باران کې د خپل ماتې لښکر سره د تیښتې لاره اختیارول غوښتل چې له یوې ونې نه د بدر کوم سپاهي پرې ورټوپ کړل او په دواړو د آس له شانه لاندې ورغړېدل. عیسویانو چې خپل سالار په ځمکه لوېدلی ولید بیا یې شاته ونه کتل او ورخطا شول. په هره خوا د تیښتې هڅه وکړه او کله چې دوی خپل سرحد ته راورسېدل هلته د یوې بلې تباهۍ سره مخ شول. د بدر سپرو د دوی لار نیولې وه. دوی شاته د غشو باران و مخې ته د برېښېدونکو نیزو دیوال و. یوازې ګین لوري سرزوړې لار وه چې ظاهرا خلاصه وه. څوک چې د غشو له باران نه خلاص ول په همدې لاره یې اسونه ور برابر کړل. خو نږدې نیم میل وړاندې د دوی مخې ته یو ژور کړنګ راغی. له څلورو خواونو چې مایوس شول له هغو نه نږدې 200 تنه له اسونو پلي شول او په ګړنګو پلي ورکښته شول. نور یې خپلې وسلې وغورځولې. بدر بن مغیره خپل 100 تنه سپاهیان په ګړنګونو د ورکو تیلي سپاهیانو د رانیولو لپاره وګرمالل او یوې ډلې ته یې د اسیرانو څارنه وسپارله. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاء الله په بله برخه کې به یې واورو. تر بیا د الله په امان. لسر درود قرطبي مسلمه بیت الکشغر او پرغانی مسلمه زوګ د تکبیر او د اذان د شو ها پرنۍ زرین دوران د شو نن د عربو جزیره ویددا عثمان ترک قسطنطنیه ویددا د صلیب توغرن القدس غخوي خدای هلال می زمزم ویددا شیرا پورته د اقصا پوننګا د لا اله الا الله پوننګا ها ایوبی مرد میدان دس شو ها پرنۍ زرین دوران دس شو لسر درود قرطبي مسلمه بیت الکشغر او پرغانی مسلمه زوګ د تکبیر او د اذان دس شو ها پرنۍ زرین دوران دس شو لارو بر ټول عرب عجم لټوم محمد